بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ دلته کې د پاکستان کې او چې کوم پښتانه دي نه د افغانستان د هیستري نه دي خبر کنه دا به مینس کې د ډیور لاین د لکیره چې کوم ده نو دی مونږه د افغانستان کې چې زمونږ کوم تاریخ ته او بل افغانستان کې زمونږ کوم اتلان دي نو زمونږ کوم هیروز دي نه دا غینه مونږه د پاکستان پښتانه خو نه یو خبر نو دغه باره کې نن به خبره کوو د میرویس بابا باره کې. میرویس نیکه ورته هم ویل شي. میرویس بابا یا میرویس نیکه څوک کله تیر شوی دی نو میرویس بابا د 1673 1403 کې پیدا شوی او 1715 کې 1915 کې وفات شوی نو دغه لږ عمر سړی و چې ځوانۍ کې وفات شو ډیر ژوندی نه و خو دته داسې ویلی شي چې هغه 2004 کې یو میگزین والا چې کوم دی نه دته د افغانستان جارج واشنګټن خطاب ورکړو چې څنګه جارج واشنګټن امریکا د برطانیې نه آزاده کړې وه نو میرویس نیکه ته په افغانستان کې د فادر اف د نیشن د کام بابا په نظر باندې کتې شي چې د افغانستان آزاد کړو د پرشیا نه د ایران نه نو دا څنګه وشو داسې چلو چې میرویس بابا په خپله ځوانۍ کې هلکوالي کې چې کوم دی یو ایکټ یو سړی او سرګرم او مشر د مشرولۍ دا کوالټیز پکې وو او نو د هغې د وجې نه دی په دې علاقه کې دومره زر په مخ کې باندې راووته او خلکو هم چې کوم دی نه د ده چې دا کوم خدای والا کوم صفات ورکړي نو دا یې تسلیم کړل نو د هغې د وجې نه دی داسې راووته چې دا دغه ځای کې چې په کندهار علاقه کې د پرشیا کوم ګورنر نو هغه وایي د تر شک په نظر باندې وکتل که نه نو چې کله هغې ته داسې معلومه غونډه کې شوه ښکاره شوه ورته چې میرویس بابا چې هغه ټایم یو هلک و لکه نه دی به موږ ته مسله جوړیږي نو هغه یې دی په ګرفتار کړو بیا یې اصفهان ته ولېږو اصفهان کې دی څه وخت قید کې پروت و بیا د هغې نه پس دی راووته نو چې دی راووته نو دا هوښیار سړی و نو پوه یو نو داسې یې ونه کړل چې بس راووته لکن ډایرکټ افغانستان ته راغی یا راووته نو به ډایرکټ ټوپک راواغسته نه جذباتي نه بلکې د ریلسټک اپروچ په لاره باندې روان شو او داسې کار وکړو چې اصفهان کې څه وخت تېر کړو چې څه وخت یې تېر کړو نو د دکه د ایران د پرشیا د بادشاهي چې کومه وه د شیعګانو او صفوي ډاینسټي وه نو د صفوي خاندان چې کوم نو د دوی د حکومت او د دوی د فوج او د دوی ټول هغه ابزرویشن و که ځان یې پته باندې پوه کړو چې دا څنګه نو د دوی هغه ملیټري د فوج هغه ویک پوینټس چې کوم دي هغه هم د هغې اندازه کې یې راوستل خپله معلوم یې کړل نو چې یې معلوم کړل نو د هغې نه بعد یې داسې کار وکړه چې بیا مکې ته حج له لاړ نو چې مکې ته حج له لاړو نو هلته کې د هغه ټایم نه مکه او مدینه دا د سلطنت عثمانیه د خلافت عثمانیه حصه وه نو هلته کې د حج نه بعد بیا چې کوم دی نه د هغه وخت چې کوم ښه مفتیانو د هغې سره یې ملاقات وکړو او د هغې نه یو فتوا واغسته فتوا به دا وه چې که چېرې زمونږ په ملک باندې د بار نه څوک راغلي دي او قبضه یې کړې ده او هغې مونږ تنګۍ نه آیا مونږ د هغې خلاف جهاد کولی شو جنګ کولی شو هغې وله فتوا ورکړه چې بلکل تاسو کولی شئ چې هغې تاسو تنګۍ او تاسو د هغې په د هغې کې خوشحاله نه یئ نو دغه فتوا د ځان سره راړه بیا د اصفهان په لاره راغی او بیا چې کوم دی کندهار ته راغی نو کندهار د خپل علاقه وه نو چې کندهار ته راغی نو د هغه فتوا دلته کې چې کوم دی خپلو پښتنو ته مشرانو ته او ځوانانو ته وښوله نو هغې د وجې نه یو خو چې کوم دی هغې فتوې کار وکړو بل داسې کار چې د پښتانه د مخکې نه د دکه صفوي ډاینسټي د دوی نه په دې باندې تنګ لري پرشینز نه چې دوی به په زوره باندې افغانستان خو سني میجارټي سټیټ دی نه هغه ټایم هم پښتانه خو سني سیکټ کې ډېر دي که نه نو دوی به په زوره باندې د خلک د سني فرقې نه چې کوم دی شیعه فرقې ته اړول د شیعه اسلام ته یې اړول نو د دې وجې نه پښتانه د دوی نه تنګ وو چې تنګ وو نو بس هغې فتوې دوره کار وکړه چې دوی ډېر زر د میرویس بابا په دغه کې سربراهۍ کې قیادت کې او مشرۍ کې راغونډ شو او په دې باندې یو اواز شو چې د فارس نه او د پرشیا نه د ایران نه چې کوم دی ازادي واخلي نو بس دوی د پلانینګ مطابق ډېر زر تیاری وکړو او یو مقرره ورځ باندې چې کوم دی حمله وکړه چې دا حمله یې وکړه نو هغه دلته کې چې کندهار کې کوم د هغې ګورنر و هغه پکې مړ شو د هغې هغه پوسټ پکې چې کوم دی خراب شو ډېر نو د هغې نه دغه ټایم چې کوم دی میرویس بابا په 1709 کې 1709 کې د کندهار د ازادۍ اعلان وکړو لوی کندهار یې ولې نوم ورکړو چې اوس ورته ساودرن جنوبي افغانستان ویل شي نو د هغې نه پس خو داسې نه شوه کېدی چې پرشینز بس ډیفیټ شو نو لړل نه ختم نه هغوی خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو 10,000 فوج سره چې کوم دی نو بیا به د کندهار باندې اټیک وکړو او چې کا اټیک یې وکړو نو په هغې اټیک کې چې کوم دی نو پښتنو ته به ډومبي وخت کې لګي ماتې رالې خو ډېر زر یې چې کوم دی نه ځان دغه کړو سټیبل کړو او یو داسې
بریدونه وکړل په هغوی باندې واپسي کاونټر اټیکس چې پرشینز چې کوم دی هغه دومره خراب شو چې د 1,000 په فوج کې وایي صرف او صرف 200 کسان بچ شو او واپس چې کوم دی وتښتېدل. نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی یو اټمپټ بل هم کړی پرشینز خو ناکامه پاتې شو. نو دا چې کوم دی میرویس بابا دغه چې کوم دی غټه کارنامه نه ځکه ورته چې کوم دی ناکام بابا ویلی شي چې هغه افغانستان د ایران د غلامۍ نه آزاد کو. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی چې میرویس بابا 6 کاله ژوندی و او ځان ته یې بادشاه وي، ما ته به بادشاه نه وایي، د بادشاه د کینګ یم، د کینګ د ټایټل یې ریفیوز کو، دا به ما ته نه وایي. نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی داسې وشو چې 6 کاله دی ناست او بادشاه و. بیا د 6 کاله نه بعد 1715 کې چې کوم دی وفات شو 1915 کې. نو عبدالعزیز یې ورور و، هغه په تخت باندې کېناست خو ډېر زر چې کوم دی میرویس بابا خپل زوی دغه خپل تره چې کوم دی قتل کو او دا خبره یې وکړه چې دی چې کوم دی دا زما را تره چې دی نو دی په ده باندې زموږ شک راغلی و، دی داسې یو منصوبه کې چې کوم دی ککړو چې د بیا د زموږ د ازادي چې کوم دی دا فارس ته ورکوله. نو د دې وجې نه مې خپل تر قتل کو. نو بس هغه د هغې خانداني مسله وه. بیا د هغې نه پس چې کوم دی دغه محمود د میرویس بابا زوی نوم و، هغه په تخت باندې کېناستو. څه وخت چې کوم دی دغه بادشاهي د دوی د خاندان دا وچلېده او د دوی د خاندان د بادشاهي چې کوم دی د هوتک ډاینسټي وایي، ځکه چې میرویس هوتک که نه دا د دوی د خاندان د نوم و. او نور خو چې کوم دی قبیله چې کومه ده د قبیله د دوی په پښتنو کې میرویس بابا د خلجي قبیله چې کومه ده غلزۍ قبیله نه هغې سره تعلق لرو. او کندهار ډېر غټ غټ خلک پیدا کړي دی، میرویس بابا هم د کندهار و. نو بیا احمدشاه ابدالي هم د کندهار و. نه آبه چې کوم دی نیکسټ ویډیو کې به احمدشاه بابا باندې بحث کوو. تر دې دمه پورې دوره ده. ډېره مننه.